د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د دې ادارې ولایتي ریاستونو ته یې د پیژندپاڼو اصلاح کولو صلاحیتونه وسپارل. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویان محمد حلیم رافع وایي له دې وروسته په ولایتونو کې هم د الکترونیکي پیژندپاڼو په مرکزونو کې یو شمېر اصلاحات راوستل کیږي او نور خلک مجبور نه دي چې د خپلو پیژندپاڼو د اصلاح په موخه پلازمینې کابل ته راشي. نوموړی د غرض وایي له یادې چارې موخه د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدنه ده. د احصایې معلومات ملي ادارې د رهبري د نوي تصمیم له مخې ولایتي ریاستونو ته بعضې صلاحیتونه تفویض شوي دي چې له مخې به یې ولایتي ریاستونه وکولی شي له دې وروسته له یو څخه د زیاتو تذکرو د لغوه کولو، همداراز د نوم د اصلاح کولو، د عمر د اصلاح کولو، د املایي تېروتنو اصلاح کولو، همداراز د تخلص د درج کولو او حذف کولو او په ټوله کې د الکترونیکي تذکرو برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو لپاره بعضې صلاحیتونه تفویض شوي دي. محمد حلیم رافع د غرض وایي د احصایې او معلوماتو ملي اداره هڅه کوي چې په اړونده برخه کې د هیوادوالو لپاره نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي تر څو د هیواد په ګوټ ګوټ کې خلک د احصایې او معلوماتو ملي ادارې له خدماتو برخمن شي. چې له مخې به یې په ولایتونو کې همداراز دلته په کابل کې زموږ ټولو مراجعینو ته اسانتیاوې رامنځته شي. همداراز د احصایې معلومات ملي اداره رهبري ټولو ګرانو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې په دغه برخه کې پر نورو اسانتیاوو هم کار روان دی چې وروسته به یې له تاسو سره شریک کړو. د یادونې وړ ده چې د دې پریکړې پر اساس په عین شهرت له یوې د زیاتو پیژندپاڼو لغوه کول، د عمر او املایي تېروتنو اصلاح، د نوم بدلون، د تخلص لرې کول او اصلاح او د یو شمېر نورو خدماتو صلاحیت ولایتي ریاستونو ته ورکړل شوی دی.